کونډې ښځې چې په خپلو دوو لوڼو باندې خراب کارونه شروع کړل او بدکاریانې به یې پرې کولې چې د خپل کور خرچه پرې وچلوي. څه کسانو ترېنه ویډیوګانې جوړې کړلې او دغه ویډیوګانې تاسو سره بیا زه د دې ویډیو په اخره کې کلیپونه شریکوم، نو تاسو دغه ویډیوګانې کتلی شئ. کتونکو دغه کونډې ښځې ویلي دي چې زما دوه لوڼه دي او خاوند مې چې مزدوري کوله او دغه دوران کې زما خاوند مړ شولو، نو زما په کور کې نور داسې څوک نه ول چې موږ له څه وګټي او موږ له کور ته راوړي او موږ د خپل کور خرچه پې او ضرورت پې پوره کړو. دغه ښځه وایي چې ما سره خپلو رشته دارو خپل خپلوانو 5-6 کالو پورې ښه مرسته وکړله، ښه مدد یې راسره وکړو. زما لوڼه چې راپېغلې شولې نو ما سره بیا رشته دارانو او خپل خپلوانو دغه امداد بند کړلو او بیا به هغه شانتې مدد راسره نه کولو، ځکه چې زما لوڼه خو هم پېغلې وې او زه خو هم په کور کې وم، نو زمونږ د 3 ښځو خرچه او ضرورت مونږ له چا نه پوره کوو. نو په دغه دوران کې ما د مجبورۍ نه خپلو لوڼو باندې دغه خراب کارونه شروع کړل او دغه خراب کارونو دلدل ته مې راوغورځولې چې د خپل خېټې دپاره او د خپل کور د چلولو دپاره دغه کارونه وکړي. په دغه دوران کې چې څه کسانو زما د دغه لوڼو نه دغه خرابې ویډیوګانې دغه بدکارې ویډیوګانې هم جوړې کړې وې چې دغه ویډیوګانې اوس میډیا ته راغلي دي او دغه ویډیوګانې زمونږ په کلي کې خورې شولې چې ډېرو کسانو وکتلې. مونږ د کلي نه خلکو را بهر کړلو او راویښړلو چې تاسو یو ګنده خلک یې دلته معاشره خرابوئ. نو دغه ښځه وایي چې ما د مجبورۍ نه خپلو لوڼو باندې دغه بدکاریانې شروع کړي دي. زه غواړم چې دغه ویډیوګانې کمې ختلې دي دغه ویډیوګانې ډیلیټ کړی شي او زه خپل لوڼه په عزت سره واده کړم. نو کتونکو داسې ډېرې ښځې شته چې د مجبورۍ نه دغه غلط کارونه شروع کړي، بدکاریانې شروع کړي، څوک یې د ګټې وټې نه وي نو دغه غلط کارونو ته راوځي او دغه ویډیوګانې چې اوس میډیا ته دغه جنکو ختلې دي، که تاسو یې کتل غواړئ نو زمونږ ګروپ دی هغې ته لاړ شئ، هلته دا ویډیوګانې پرتې دي، تاسو یې کتلی شئ. که نور داسې اپډیټ نه ځان خبرول غواړئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.